اخلي موږ په ګناهونو کې مکمل ککړ او د ځان د بخښنې غم او فکر را سره نشته دی ټول عمر هم په دې تیر کو ګورو به ورسره یو ورځ خو دا ونه دکان ته نه ځم ګورو به ورسره کاروبار نه کوم ګورو به ورسره هغې له خو داسې تیز روانې او خو دنه نه میس کېږي د دنیا په باب کې ورته ونه چې ګورو به صرف دین په باره کې موږ او تاسو دې ته تکړه چې ګورو به ورسره که د قبر خبر وشي ګورو به ورسره که د آخرت خبره کېږي ګورو به ورسره که د الله مخې ته هلکه ورتلل ګورو به ورسره بیا الله دې خیر وکړي ګورو به ورسره داسې یو ورځ د دې خپل کاروبار باره کې مو وایه که نه یو هفته مزه یو میاشت چوټي وکړه ګورو به ورسره الله به خیر کړي الله به خیر کړي د رزق وعده یې کړې ده د رزق وعده خو یې کړې خو اسباب خو به وله لټې که نه اسباب به اختیاري نو هغه وعده کړې ده بالکل داسې آخرت هم دا وایه چې الله به خیر کړي خو اسباب خو لټوه که نه الله به خیر کی خو خیر به هله کې چې تا خو ځان سره څه وړي که نه چې تا څه وړي نه دي خیر د کوم ځای نه راشي ما او تا د رحمت اسباب وړي نه دي نو د رحمت به د الله څنګه مونږ ته متوجه کېږي ما او تا د بخښنې او د مغفرت اسباب ځان سره وړي نه دي نو بخښنه په کوم ځای راشي دې پر خو اسباب دي د یو ملک د ایرپورټ نه هسې نشي وتلی چې جاز ته وخېږي د الله دا جنت داسې یو ټیل دی چې به داسې دیکه به پکې وي ورننه به وځي نه پراسس نه به تېرېږي ته زه د ایرپورټ ته لاړ شه که نه ستا پاسپورټ نشته جوړ کړی دی نه دی تیاری دی نه دی کړی کوایف دی برابر نه دي پاسپورټ دی بیا جوړ دی خو ویزه دی نه ده لګېدلی ویزه دی لګېدلی خو ټیکټ دی د جاز نه دی اخیستی ویزه دی که نه ټیکټ دی نشته اوکې نه دی او جاز ولاړ دی په ایرپورټ او ته ورشې ورته چې یاره دې جاز ته ورخېږم ورته ټیکټ وښیه پاسپورټ دې هم ټیک ده او ویزه دې هم شته ټیکټ خو مې نه دی اخیستی چې ټیکټ دی بهر وځه ټیکټ به د اجاز یو سړي په 50,000 اخیستی ته ورله 15 لکه ورکه نه دي پرېږدي دي ته ورته 15 لکه در کوم ټیکټ خو د اجاز 50,000 دی یا 1 لک ټیکټ دی زه دله 10 لکه در کوم یار پرې مې ده وایي 10 لکه نه چې 20 لکه راکیم رولز پراسس موږ د رولز او د قانون پابند کوایف دي نه دي برابر 10 لکه مه راکوه 20 لکه مه راکوه لاړ شه ټریول ایجنسۍ له 1,80,000 ورکه ورخېږي به د نور خلکو لږې ورکړي دي خو وخته تا اوس ډېرې ورکې خو کار نه کوي قیامت کې به بیا ډېر سال لاله ورکې الله فرمایي سورت ال عمران کې دا 3 پاره چې څنګه ختمیږي اخریت کې الله څه وایي چې دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه راته ډکه کي او دی وایي یا الله دا واخله دا تې نه قبلو دا تې بیا نه قبلو او نن معمولی صدقه وکړه معمولی عمل وکړه دا کار کوي ځکه پراسس کې روانې صحیح روانې اوس مقدم دا نن مقدم د عمل د تیاری لګې د فایل ستا تیاریږي زما او ستا نو چې فایل مخکې نه برابر دی ورځه جنت ته الله دې موږ تاسو ټول بوزي